څلور شپې مخکې ما یوه ودبې ګپې کړې وې، یوه پر ملک باري کاکړ او بله پر صادق ادوزي. نو دا دوې ګپې مې کړې وې، له صادق خانه مې ماښام مافي واخیسته، له ملک باري یې وڅښم او یو ملګرو د زورورو څونه زور یې لږ معمولي شان خبره درڅه کومه. د قصې نه به شاید تاسو خبر هم نه وئ، خو لږ پې ځان پویه کوئ. دا روزي خان شواق دی او داسې څه نوم یې دی، دا یو سینګر دی. دې داسې چل کړی څه خبرې کړي دي، لکه د زه به دا ویم چې د خانانو مطابق څه خبرې کړي دي. په دې کې چې کوم دی صادق خان ادوزی هم یاد کړلی. او صادق خان ادوزی به تاسو ټول ډېر زیات ښه پېژنئ چې یو مالداره سړی دی، ډېر غټ کاروبارونه دي. اوس که لیګل دي او که انلیګل کاروبار دی ځان نه خبره ده، خو په هغه پسې خبرې کړي، ورسره داسې نور کسان دي په هغو پسې. نو بیا دا کم سینګر چې دی دا کویټ افریقې د کراچۍ ته تللی دی او هلته دونه زیات مجبوره شوی دی چې بیا ویډیو کړل او کومه خپلې خبرې چې دي هغو باره کې معافي غوښتې ده. لکه که مونږ اریان دې ته یو که نه نن سبا که مونږ وګورو په خپل ملک کې د ظالم یا د جابر خلاف خبره هم نشي کولی. لکه داسې قسمه کم حالات چې بیا رامخې ته کېږي، لکه د پرون نه چې کومه د معامله سټارټ ده دا وخت تاسو هغه کتی شئ، لکه ټول په یو بل پسې بحث کم دی هغه شروع دی او خلک بیا راپاسي او یو بل پسې خبرې کوي او خپل کم پوینټ آف ویو چې د هغه وایي. نو پوره معلومات راټولوم او کوشش کوم تاسو ته په تفصیل سره ویډیو جوړه کړم. نو که څوک غواړي چې په تفصیل سره ویډیو جوړه کړم نو کمنټس وکړه چې کوم معلومات چې دي هغه درته زه ووایم.